په جانان تا چې راکې کم چلی کور بدګمانه دی نیمۍ باخ مې تور نصیب کوټه څنګه مې بایلوي ښایسته چې غمه سماته خورم ولې خپل ځان نه زړوم ترکیب خوارې حبس په مړې څه رسېږي واز د بور سترګې پر یاري خلک مې سر راماتوي زما کوټه و خپل نصیب چې جانان وګټي رقیب د رقیب محتاج دی سلکنن څنګه باچا دی زړه مې دی درزا کوي لکه بمبار د شوروي ته مې غوږ دی په لمانځه زما خپل ایمان یې روښایسته ګرانو اورېدونکو زموږ د دکان پته یاد ولرئ اسد زلمی موبایل سنټر کاکړ مارکیټ کوچلار بازار پروپرایټر اسد جانا زلمی شفیق حسین آباد والا اکیار سنگری احسان اللہ تنہا نور محمد ارمانی انبیاء ځوانو فرمایش دی فرمای د کجې مینوالو مې د بلا دي ستا د سپینې خوی خندا هریانه کړې د دنیا لاس مې تور سپور څټلی څوک په شمه دي راغلی سم نیمۍ ملاقات وسو سر مې ستا پر زنګونه سو نه باله شوی نه پلنګ پر خاورو پروت وای ستا پر څنګ ما به خپل ځان وي وژلی ولې نقشې دې ستا کلی څوک وای مات دی څوک وای ښه ورکښېږم لاس د چا پر خوله یو نور دی بل دلبر پر عارفانو کې ورباد ما ورسپارې اوس پر چا چې را خبره سول دنیا زړه مې د افغانستان خپلو پرتو وسکي راوران زړه مې ښار د فلسطین ژړا خوړلې دې وسمې فرمای د دلاور افغان کسو ماشر قسم خان خانواکا صدام الله انور خانو خاص فرمایش دی سلاونا ورت آباد والا زموږ د دکان پته یاد ولرئ او دلوام ناشر چلا والا کاکړ مارکیټ کوچلار بازار پروپرایټر اسد زلمی مبارک صحیح فرمایش ساده ورځې کار د شپې په ژړا
احمد و مامور خان پر دادا و تو ستاسې ګران زمانې به اکثر ارمان لري دا اوس هم نجم خان خلک نور بولي باچا بشیر ذوالقرنین بالا ندی کتل ما پر د ځان سره